د افسانې په لوري ځمه. دغه افسانه ده د محبوب شاه محبوب. د کتاب نوم یې دی چې دا جاړي زه جاړم، او د افسانې نوم دی 50 روپۍ. نو په دغه تمه او په دغه امید د سره شریکوم چې ستاسو خوښ شي. د محبوب شاه محبوب افسانه 50 روپۍ. له ډېرې مودې مرستیا وروسته یو ځل بیا یې سحر وختي خپل زوړ بایسکل راوویست او ټوټه یې پرې ووهله. که څه هم داسې پوره نه و جوړ، د خولې خوند یې تریخ تریخ کېده او نری نری تبه یې هم وه. د تلو فیصله یې وکړه. څه به یې کړی وې؟ که چېرته نه وی تللی نو نوره یې ګزاره نه کېده. مخکې به چې دوکان ته تلو نو یو څه ګزاره یې روانه وه، خو اوس چې له ډېرې مودې نه و تللی نو د کور ګزاره یې لږه ګرانه شوې وه. قرضدارانو هم ډېر پتنګ کړی و او هره ورځ به پسې را روان و. اخر مجبور شو چې بیا خپل دوکان ته ولاړ شي. د خپل زوړ بایسکل د پاکېدو نه وروسته یې خپل زوړ او پیوندي واسکټ واخیستو او خوله یې په سر راټینګه کړه. کله چې له کوره ووتو نو ښځې یې ورپسې غږ وکړو او ورو غوندې یې وویل: سړیه، وړه هم نشته. شکور په حیرانتیا رډ رډ خپلې ښځې نادیې ته وکتل. خیر دی له ګاونډیانو نه یې راواخله، که خدای خیر کو چې مونږ وړه راوړه نو ور به یې کړو. نادیه د خپل خاوند زیړې کوارې ته ځیر وه، لکه په مخ یې چې یو نالیدلی شی ویني. یو سوړ اسویلي یې وویسته او ویې ویل: دا دویمه ورځ ده چې په همدې بانه یې ترې راخلمه. اخر دی به څه وایي؟ زه الله به خیر کړي. اوس یو څه چل وکړه. شکور له دې خپلې خبرې سره سم روان شو. لاوت یې نه و چې دروازه ټک ټک شوه. شکور یو څه غلی شو، ودرېده. بیا یې هم په مړاو سترګو نادیې ته وکتل. هغې هم خپل زوی ولېږه چې وګوري څوک دي. که د پلار پوښتنه دې کوله نو ورته وایه چې پلار مې نشته. دروازه بیا یو څه په زوره زوره ووهل شوه. امید ورغی. د لږ ځنډ وروسته امید په منډه راننوته او په وړه ژبه یې وویل: مولې، ګود کاکا بیا راغلی و چې پلال دې څه شو؟ تا ورته څه وویل؟ ما ولته وویل چې پلال مې کور کې دی. امید لا خبره نه وه خلاصه کړې چې یوه درنه سپېړه یې په مخ وخوړه. خره ما تا ته نه وویلي چې هر څوک و نو ورته ووایه چې پلار مې په کور کې نشته. امید په ژړا شو. هلته بیا د دروازې نه بهر د ګوډ چغې شوې: شکوره، و شکوره، څه شوې؟ نور صبر نه شم کولی. که پیسې را کولی شې نو ښه ده، ګنې همدا نن به دې کډه په سر کې. شکور خوارکي د یوه بېوزله انسان په څېر ولاړو. داسې انسان چې یو څوک ورته مخامخ سپکې سپورې وایي، خو مګر د ده له لاسه هېڅ هم نه کېږي. شکور چې نورې د ګوډ سپکې سپورې نه شوې اورېدلی، وره په لوري ور روان شو. که څه هم زړه نه غوښتل چې ورشي، ځکه چې له ځانه سره یې هېڅ ځواب نه لره. ګوډ د شکور د کور مالکو په ډېره تونده لهجه لګیا و: نور نو زه تا ته هر ورځ نشم راتلی. ته نیستمن یې، تا سره به په عمر کې پیسې نه پیدا کېږي، نو زه به تا په کور کې خوشې پرېږدم. نور مې د صبر کاسه نسکوره ده، شابه. شکور په ډېره عاجزۍ سره ورغی او ورته یې وویل: ګوره، تا ته خو پته ده چې زه همدا 3 میاشتې مریض وم. په خدای که مې ټک کاره کړې وي، دا د نن دوکان ته ځم او د خیره سره اول به همدا ستا پیسې خلاصوم. نه، تا نیستمن زه پېژنم. په ټول عمر کې به هم له قرضونو خلاص نه شې، که دوکان ته ځې او که جهنم ته. خو ما ته خپله د 4 میاشتو کرایه راوړه، ګنې ما خو پېژنې، که ډګۍ به دې در په سر کړمه. ګوره وروره، ته لږه سړه خوره او یوازې 2 ورځې راته صبر وکړه، تا ته به ټولې پیسې در وسپارم. دا ساړه دې په تندر ولګي، زه به تر څو پورې ساړه خورم؟ خیر دا 2 ورځې به هم تېرې شي. شکوره، خو که بیا هم پیسې دې رانه وړې، ګوره زما نه به بیا بد څوک نه.
ګوډ د ځان سره وبوږنېدو او روان شو. شکور په ډېر مایوسۍ سره کور ته ننوته او خپل زوړ بایسکل یې له غوږه ونیو او له دروازې راووت. په زړه کې ناهیلې غځونې وکړې. له خپله ژونده ډېر ناهیلی و، ډېر ناامیده و. څو ځله یې په لاره کې بېواره له خولې نه ساړه ساړه اسویلي وتل. په ډېرو سوچونو او فکرونو سره د بازار په لور روان شو. شکور په ښار کې یو دوکان لرو چې په هغې کې د هوا ټینکۍ ایښې وه او د موټر د ټیرونو پنچرې به یې لګولې. کله چې خپل دوکان ته ورسېده، دوکان یې هم په بد حال و. بایسکل یې غاړې ته ودرو او د دوکان په خلاصېدو یې پیل کړ. د غرمې تر 11 بجو یې خپله چې کوم دوکان دی هغه یې پاک، د هوا ټنکۍ چالانه کړه. په خپله بیا هم د دوکان مخې ته د زړو ټیرونو په سمولو لګیا شو. تر ډېره وخته پورې د دوکان په صفایۍ لګیا و. نه پوهېده چې ولې په زړه کې د کایناتو له څښتن نه ګیلې کولې. مخکې خو به که هر څومره سخته ورباندې راغله بیا به یې هم په خوله خندا وه او په خوله به یې همدا و چې ته په خپله پوهېږې. خو نن به چې کله د ګوډ خبرې ور په یادې شوې نو بیا به د ښکلا له مالکه ګیلمن شو. مخکې به چې کله د غرمې 12 بجې شوې نو امید به ډوډۍ په ملا پورې تړلې وه، غوټه به یې په لاس کې وه، د دوکان په خوا به ور روان شو. خو نن د ماسپښین 1:30 بجه شوه چې د امید درک ونه لګېده، نه هم د کار درک لګېده. هغه په دې پوهېده چې په کور کې اوړه نشته، ځکه خو یې زړه خاطر جمع و. شکور د دوکان صفایي ختمه کړه، د کار په انتظار ناست و چې ګوندې اوس به یو څوک کار راوړي چې د لرې نه د یو موټر سایکل والا د شکور په لور روان و. دی له ځانه سره ډېر خوشحاله شو. د موټرسایکل خاوند موټرسایکل ودرو او ورته یې وویل استاذه موټرسایکل ټیر کې مې هوا نشته، نه پوهېږم چې پنچر به وي او که څنګه. شکور په نرمه لهجه وویل ښه صیبه ته کښېنه، زه به یې درته په یو پړک کې جوړ کړم. سړی راغلو او کېناستو او د لږې دمې نه وروسته یې شکور ته د 50 روپو نوټ ونیو. واخله استاذه د پنچري پیسې دې واخله، زما لږ کار دی، زه ورځم او لږ وروسته پسې راځم. شکور بیا هم په نرمه لهجه وویل ماته در سره نشته. نه نه ټولې ستا شوې. ښه صیبه تاسې چې راځئ نو ستاسې د موټرسایکل ټیر به جوړ وي. سړی په خپله مخه روان شو. شکور له ځانه سره ډېر خوشحاله و. اوس نو شکور د سهار په څېر نه و. په شکل یې یو څه بدلون راغی. په تورو بریتونو کې نری نری مسکا خپره وه. له ځانه سره یې فکر کاوه چې له خیره سره که نور کار وشو او که نه خو ماښام ته به په دې 50 روپو ډوډۍ واخلم او په کور کې به یې د خپلې ښځې او زوی سره په مینه مینه وخورم. د ماسپښین 3 بجې وې. شکور ډېر ټول ولیده خو هېڅ پنچرې پکې نه وه. له ځان سره یې وویل لکه چې کوم ماشوم ترېنه په زوره هوا ویستې وي. ټیر یې بېرته بسته کړه چې کله یې د هوا پیپ راواخیسته غوښتل چې ټیر ته هوا ورکړي. له دې سره یو ناڅاپي درز شو. یوه توره لوخړه د اسمان شنو ته پورته شوه. کله چې خلک راټول شو شکور خوارکي غوښې پروت و او په ښي لاس کې د 50 نیمه ټوکړه پاتې وه.